बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په خوب کې د مئی لیدو تعبیر څه دی. نن به تاسو مخې ته لس تعبیرات بیانوم. ظاهره خبره ده چې په خوب کې منګه مئی نه د هغه بیا مختلف حالتونه کې دي شي د مختلف حالتونو په وجه باندې د هغه بیا تعبیر مختلف وي. مثال طور پر یو مئی لیدل یا زیات میان لیدل یا د شانتي د میانو شکار کول یا د شانتي د میانو خړل مثال مختلف حالتونه کې دي چې داغي مختلف حالاتو په وجه باندې داغي تعبیر به بیا مختلف وي. نو لس مختلف حالتونه دي داغي لس مختلف تعبیرات د تاسو مخې ته بیانوم. اولنې تعبیر په خوب کې مئی لیدل مطلقاً مئی لیدل دا د رزق د برکت علامت ته او د شانتي د دولت او د خوشخبری علامت ته. نمبر 2 په خوب کې مئی نسل دا د مهنت په بدله باندې چې کوم د رزق ملاويدو علامت ته یا د شانتي د فائدہ حاصلېدو علامت ته. نمبر 3 په خوب کې مئی خړل یعنی اوس مثال طور پر تاسو یې چې تاسو په خوب مئی خورئ نو د دې بیا دوه حالت کې دي شي. یو خدا چې مثال طور پر پوخ مئی دی پښوی دی تاسو خورئ نو دا د حلال پاکیزه رزق علامت ته او کچري کچا مئی خورئ نو دا د غم پریشانی او د نقصان علامت ته. سلورم نمبر په خوب کې ډیر شي میان تاسو یې چې په خوب په وبو کې چې کوم دی میان دي ګرځي ډیر شي میان دي نو دا آسان خوشگوار رزق علامت دی. یعنی د انسان ته په اسانه سره رزق او ډیر په ډیر تعداد کې او د رزق د فراوانی علامت دی. یعنی خوشگوار او آسان رزق داغي علامت دی. په خوب کې ډیر شمیان لیدو دا شانتي په خوب کې مړ مې لیدو یا دا شانتي بدبودار یعنی بویوږي دا شانتي مې لیدو د دې علامت دغه دی چې دا د نقصان علامت دی د غم علامت دی او دا شانتي د بیماری علامت دی. شپږم نمبر په خوب کې غټ مې لیدل یو کس داسې په خوب کې مې ویني چای زنانه یا نارینه چې مې ډېر غټ وي نو دا غټه فائدہ ملاويدو علامت ته دا شانتي د کامیاب موقع علامت دی. یعنی داسې کس ته داسې موقع ملاويږي چې داغه نه بده فائدہ علي او داغه موقع نه چې کوم دی دا فائدہ اوچتي او دا شانتي د مال او دولت هم علامت دی. یعنی غټ مې په خوب کې ویني نو د تعبیر چې کوم دی دا بهترین تعبیرات دي. یعنی د فائدې علامت ته د کامیاب موقع علامت ته یا د شانتي د مال او دولت کې د اضافي علامت ته. وم نمبر په خوب کې وړو کې مې لیدو دا د معمولی خوشخبری علامت ته د شانتي د وړو چې کوم فائدې دي وړي فائدې د هغه علامت ته او د شانتي د اولاد د بشارت هم علامت ته. اتم نمبر په خوب کې زنانه مې ویني نو دا دغه د حمل یعنی په ګډه باندې د ماشوم علامت ته او دغه شانتي د اولاد د خوشخبری علامت ته او د هغې نه علاوه په مال کې د اضافي علامت ته. نهم نمبر په خوب کې اوبو کې چې کوم د لاس کته کې او د لاس په ذریعہ باندې مې نسل دا غیر متوقع رزق یعنی استا توقع نه راغی جنا دا غي نه متوسط رزق ملاويږي یا د شانتي د اچانک خوشخبری ملاويدو هم دا علامت ده. لسم نمبر په خوب کې مې لید د حضرت یونس علیه السلام واقعي طرف ته اشاره کوي چې حضرت یونس علیه السلام په هټ د مې په هټ کې الله رب دغه حفاظت کړو او بیا د مشکل نه الله رب هغه چې کوم دی داغه مشکل حل کړو او بیا داغه نه علاوه الله رب داغه مدد کړو نو دا د مشکل د حل کېدو هم علامت دی او داغه شانتي د الله رب العزت د مدد حاصلولو هم دا علامت دی. دا ټوټل لس تعبیرات ما تاسو مخې ته بیان کړو. امید کوم چې دا تعبیرات به په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.